ما د خپل موبایل په واتس اپ کې یو داسې سیټینګ کړی دی څوک هم چې زما د اجازت نه بغیر زما موبایل راواخلي بیا پکې واتس اپ کولول غواړي نو هغه سره واتس اپ ډایرکټ کار پرېږدي واتس اپ ورسره نه اوپن کېږي یا فیسبوک کولول غواړي نو فیسبوک ورسره هم کار پرېږدي فیسبوک ورسره نه اوپن کېږي یا دغه شان زما په موبایل کې چې کوم یو اپ کولول غواړي هغه اپ ورسره کار پرېږدي اپ نه اوپن کېږي او چې کله یې زه اوپن کول غواړم بالکل په اسانۍ سره کولاویږي دا سیټینګ تاسو ته هم درښایم ډېر زیات د فایدې والا سیټینګ دی که تاسو په خپل واتس اپ کې دا سیټینګ کول غواړئ فیسبوک کې کول غواړئ ټیک ټاک کې کول غواړئ یا تاسو سره نور انتهایی اهم اپ وي او تاسو غواړئ چې زما موبایل څوک راولي او هغه سره دغه اپ کولاو نشي نو ستاسو دپاره دا سیټینګ ډېر زیات بهترین سیټینګ دی خامخا پکې دا سیټینګ وکړئ دغه لپاره تاسو وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ که خوښه مو شوه د ملګرو سره هم شیر کړئ زه د موبایل سکرین طرف ته او دغه سیکرټ سیټینګ تاسو ته درښایم د ټول نه اول به تاسو یو وړوکی شانتي اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ چې د هغې لینک مې تاسو ته کمنټ کې هم درکړی په هغې هم تاسو کلیک اخیستی شئ ډایرکټ ډاونلوډ کولی شئ که لینک تاسو سره کار نه کوي نو راشئ په خپل موبایل کې ګوګل راواړوئ په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ تازي نوکري څنګه چې ما سرچ کړی دغه شان به سرچ کوئ اولنی سایټ پر راولي دا یو تازي نوکري تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ دا به اوپن کړئ چې څنګه مو اوپن کړئ دا پیج به کلاو شي په دې کې به د سرچ بټن کلیک کوئ او دلته به تاسو ولیکئ ایپ لاک څنګه چې ما لیکلی دغه شانتې ایپ لاک په ولیکئ دا به سرچ کوئ اولنی تصویر به راواخلي په دې به کلیک واخلئ بالکل ویښ ته به راشئ په دې ډاونلوډ ایپ په کلیک واخلئ دا ایپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ چې څنګه هم تاسو د ایپ ډاونلوډ کړئ دلته به تاسو هر څه الاو کړئ دلته به تاسو د خپلې مرضۍ یو کوډ ورکړئ پر ایگزامپل ما دا ورکړو د 4 بیا به ټیک کړئ دوباره به دا کوډ ورکړئ ټیک شو دلته به تاسو فنګر پرنټ هم اډ کولی شئ زه پکې نه اډ کوم پر ایگزامپل په نو مې کلیک کوم دلته به تاسو په دې پلس آپشن کلیک کوئ نور سیټینګ به نه کوئ دلته د دې باره یو آپشن نه تاسو په دې ټول ایپ باندې موبایل کې چې څونه اپلیکیشن دي په هغې باندې تاسو دا سیټینګ آن کولی شئ صحیح ده د دې ځای نه په ټول ایپ باندې کولی شئ خو که تاسو په یو ایپ کوئ به زیات ښه وي کم ضروري ایپ چې په هغې باندې صرف وکئ نو دغه ایپ دپاره اوس ګورئ پر ایگزامپل دلته زه په فیسبوک باندې کوم دا ما آن کو صحیح شو دلته به بیا ښکته راشو کوم ایپ چې تاسو کوئ هغه به د ټولو نه اول سلیکټ کړئ بل دا واتس اپ ما چې دی دلته د دې ځای نه آن کو بیا به تاسو چې کوم ایپ په دې کې آن کړه که نه آپشنونه پې آن کړه په دې پلس آپشن به کلیک کوئ واپس په نه ځئ بیا په دې اوکې باندې کلیک کوئ چې څنګه هم تاسو په اوکې کلیک کوئ نو دلته به تاسو د ایپ له اجازت ورکوئ صحیح ده ټول اجازت په ایپ له ورکوئ په الاو به کلیک کوئ اوس دلته ګورئ دا دوه ایپ مونږ سره په دې کې لاک شو لاک هم شو خو دلته به تاسو دا دوه آپشنونه پې آن کوئ ټیک شو چې تاسو ته بیا هلته پیک شو کېږي دا به آن کوئ ټیک شو او دا به هم آن کوئ چې کله م آن کړو اوس تاسو سره دا سیټینګ وشو راشئ موبایل سکرین ته ځو دغه ایپ تاسو په مخ کې اوپن کوم اوس ګورئ دا واتس اپ دی واتس اپ زه اوپن کوم ډایرکټ دا ایرر شو کېږي چاته هم پته نه لګي چې دا څه دي هغه واپس ډایرکټ ځي وایي به چې ایپ ورسره کار نه کوي کله چې تاسو په خپله اوپن کوئ دغه شانتې اوپن کوئ فنګر ورکوئ که فنګر نه په دې اوکې باندې په ځای پریس کوئ دغه شانتې ښه شبیله ګوته ږدئ تاسو سره به دا کم کوډ چې د ایپ وي هغه به ورکوئ 1 2 3 4 ما کوډ ورکړی موږ سره واتس اپ اوپن شو ګورئ اوس فیسبوک اوپن کوم فیسبوک کې هم دا ایرر راځي چې څوک هم ناشنا زما موبایل لاخلي او دغه شانتې فیسبوک اوپن کوي واتس اپ اوپن کوي چې په کوم ایپ ما دا سیټینګ کړی هغه به یې رانیږي چې دا خو د سرکار نه کوي دا څه وجه بیک به ځي او تاسو چې کله هم په خپله کولاوئ په دې اوکې باندې په ځای ګوته ږدئ ښه شبیله تاسو چې کوم کوډ ایپ له ورکړی یا کوډ به ورکړي فیسبوک به اوپن شي په دې طریقه باندې تاسو دا سیټینګ کولی شئ چې تاسو ته ډېره زیاته فایده درکولی شي همدغه شانتې مزید ښایسته ویډیو لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ ډېره زیاته مننه